السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو په دې لږ تاسو به راته روغ جوړ وای. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن مزربي تاسو ته د باینانس زده کړې په څلورمه ویډیو باندې پیل کوم. دوستانو که څه ما تاسو ته تېرې درې ویډیوګانې جوړې کړې وي د باینانس زده کړې، که چا تر اوسه هغه نه وي کتلي نو مهرباني هغه وګورئ. ډسکرپشن کې هم تاسو ته لینک شته او زما چینل کې هم تاسو کتلی شئ. او دوستانو زما چینل پلی لیست ته راشئ، په هغې کې تاسو باینانس زده کړه خپل پلی لیست کې هغه کې هم کتلی شئ. دوستانو نن ورځ موږ راځو د باینانس زده کړې څلورمې مهمې ویډیو ته. که چا سره کومه پوښتنه غوښتنه یې موږ ته کمنټ وکړئ، یا هم په ډسکرپشن کې زموږ د واتساپ ګروپ شته، په هغې ګروپ کې راسره ګډون وکړئ. او که تاسو کومه پوښتنه لرئ انشاءالله په هغه ځای کې موږ نه کولی شئ. رابشئ دوستانو نن ورځ موږ خبرې کوو په والېټ باندې. لاندې راځم، دلته تاسو د کونج کې ښکاري والېټ اپشن. دوستانو په باینانس کې چې دا موږ دا څو ډوله والېټونه لرو، یا په دغه کې سپاټ د فونډینګ د مارجن د فیوچر د اورن او داسې والېټونه موږ لرو. په اور ویو چې کوم لومړی اپشن ده دلته تاسو ته ښکاري دوستانو، په دغه کې موږ ته مکمل بیلانسونه ښودل کېږي چې معنا ما سره په سپاټ والېټ کې $121 دي، په فونډینګ کې تقریبا 250 دي، او په فیوچر کې 1.49 دي. په مارجن کې نه لرم، په د بل کوم لاندې والېټونه چې د هغې کې هم نه لرم تر اوسه پورې. دوستانو په دغه ځای کې به تاسو ته د دغه یو اپشن راځي، دلته تاسو کولی شئ په ډیپو دغه ځای کې تاسو ته په ګراف ډول ښودل کېږي تاسو کرنسي په تېرو 7 ورځو کې، 13 ورځو کې، یا هم 90 ورځو کې څومره تغیرات کړي دي. او دلته دوستانو بیا تاسو ته په خپل فیصدۍ سره ښودل کېږي چې تاسو په والېټ کې څومره پیسې دي. 9% په سپاټ کې دي، فونډینګ کې 9% دي، او 1.11 په فیوچر کې دي. په بای باندې کلیک کولو سره کرنسي اخیستلی شي، په ډیپوزیټ کلیک کولو سره دوستانو تاسو کرنسي ورته ډیپوزیټ کولی شئ د بل کوم والېټ نه. او دوستانو په ډیپوزیټ طریقه هم درته ښایم په دغه ویډیو کې. دوستانو دلته بیا تاسو په کرپټو باندې چې کلیک وکړئ، بیا تاسو ته ښایي چې تاسو سره کومې کرنسیانې موجودې دي. یو دوستانو راځم سپاټ برخې ته. سپاټ برخې ته تاسو ته چې کوم دوهم والېټ چې دا زموږ مهم والېټ سپاټ والېټ ده. دوستانو سپاټ والېټ کې چې کله هم موږ په سپاټ ټریډینګ کوو، موږ باید پیسې په سپاټ والېټ کې ورته ولرو. نو دلته هم تاسو ته خپل بیلانسونه ښودل کېږي چې تاسو سره څومره کرنسیان دي په سپاټ والېټ کې ټولې. که چېرته تاسو غواړئ په دې کې کومه کرنسي ډیپوزیټ کړئ سپاټ والېټ ته، رابشئ په دغه سرچ آیکن باندې به ورته کلیک واخلئ. کله هم چې دلته کلیک کړ دوستانو تاسو کومه کرنسي چې غواړئ ډیپوزیټ کړئ هغه سرچ کړئ، معنا تاسو بیټ کوین غواړئ، بي ټي سي زه ورته لیکم ډایرکټ تاسو ته راځي، په هماغه کلیک واخلئ. کله مو چې هغه کلیک کړه دلته تاسو ته ویډرا ډیپوزیټ دواړه اپشن راځي، تاسو څه کولی شئ دلته ویډرا کولی شئ او ډیپوزیټ کولی شئ. نو ډیپوزیټ ته کې ټول درته ښایم. او بل په دې کې دوستانو تاسو ته ډیپوزیټ اپشن راځي. ډیپوزیټ کې تاسو اټومیټیک یوه کرنسي ډیپوزیټ کولی شئ، په ویډرا کې تاسو لیږلی شئ. او ټرانسفر اپشن دوستانو تاسو ته راځي. ټرانسفر اپشن کې دوستانو تاسو کولی شئ ته پیسې له سپاټ والېټ څخه فونډینګ والېټ ته واړوئ، فونډینګ څخه فیوچر ته مارجن ته واړوئ. نو زه راځم دوستانو دلته بل پکې ورپسې فونډینګ والېټ د مارجن د فیوچر د او بل پکې اورن والېټ ته. نو دوستانو که چېرته تاسو غواړئ د ټولې پیسې یو والېټ ته راواړوئ، نو څنګه یې اړوو؟ ما سره معنا په فیوچر والېټ کې پیسې دي تقریبا $150 دي. دې څخه زه غواړم $10 راواړوم. رابشئ دوستانو په دغه ټرانسفر اپشن چې کوم ښکاري په دغه به کلیک کړئ. نو دلته دوستانو تاسو وکړئ د فونډینګ څخه سپاټ ته اړوم. دلته ګورئ پورته فونډینګ انتخاب شوی، لاندې سپاټ انتخاب شوی دی ښه. او دلته په دغه ځای کې به تاسو کوین انتخاب کړئ، کومه کرنسي اړوئ. زه په دغه کلیک کوم، ما سره USDT د تیار راغلی دی که نه، پورته سرچ کولی شئ USDT انتخابوم. څومره لږی مکمل لږی او که لږی، زه ورته وایم چې نه زه باید صرف لس ټرانسفر کوم. تاسې کولی شئ او په ټرانسفر باندې کلیک کړئ، اټومیټیک دلته ټرانسفر کېږي، فیس چې د هسې هم نه کټ کوي. او دوستانو راځم په زما سره په فیوچر کې $1.94 دي. نو دلته به تاسو راشئ په ټرانسفر باندې به ورته کلیک واخلئ. او دلته دوستانو تاسو لومړی پورته ګورئ سپاټ انتخاب شوی، بیا فیوچر. زه غواړم د فیوچر څخه سپاټ ته وړم. دلته د کوم غشه چې ښکاري دغه دې خوا ته سره چینج کړئ. او USDT خو تیار انتخاب شوی د ماکس باندې زه به دلته USDT انتخاب کوم، په ماکس باندې به ورته کلیک کوم، او په ټرانسفر باندې به زه ورته کلیک کوم. دغه د زموږ پیسې دغه څخه سپاټ والېټ ته راواوښتې. نو زموږ بیلانس شو دوستانو دلته زیات شو. او بل په دې کې دوستانو تاسو ته یو دلته کوچنی آیکن ښکاري. دغه کوچنی آیکن دوستانو دغه د هیسټري آیکن ده. په دې کې تاسو خپل ډیپوزیټ کتلی شئ چې موږ ته څومره کرنسیانې خلکو رالیږلي دي یا موږ ورته ډیپوزیټ کړي دي. او په ویډرا ول کې تاسو ته ښایي چې موږ څومره ویډرا کړي دي. په بای کې تاسو ته ښکاري چې موږ څومره اخیستي دي او څومره مو خرڅ کړي دي، څومره مو کنورټ کړي دي، څومره مو په ټریډ لګولي. دا ټولې دلته دوستانو تاسو ته ښایي ټرانسفر هر څه پکې دلته تاسو کتلی شئ. او دلته به دغه آیکن چې تاسو کلیک کړئ دلته تاسو کتلی شئ چې د وخت ورته انتخابولی شئ، د څومره وخت تر څومره وخته پورې مونږ کرنسي ویډرا یا کړې ده ډیپوزیټ کړې ده، هماغه وخت مو ورته دلته انتخابولی شئ ځانګړی تاریخ نیټه. نو د هغې نه تېرېږو
دوستانو په دې کې موږ راځم د ډیپوزیټ طریقې درته ښایم چې موږ څنګه په دې کې یو کرنسي ډیپوزیټ کولی شو، یو ځای نه بل ځای ته لیږلی شو. نو زه غواړم دوستانو په دغه کې لومړی که تاسې چېرته کومه کرنسي غواړئ ډیپوزیټ کوئ، د ډیپوزیټ لپاره به راشئ، په دغه ډیپوزیټ باندې به کلیک کوئ یا هم دلته په سرچ ایکن باندې کلیک کوئ. کومه کرنسي غواړئ ډیپوزیټ کوئ؟ زه غواړم یو اس ټي ډیپوزیټ کړم، ما ته سره تیاره یو اس ټي شته، زه په دغه کلیک کوم. کله دوستانو تاسو په دغه کلیک واخیستم، لاندې درته ډیپوزیټ اپشن راځي، په دغه ډیپوزیټ به ورته کلیک کړئ. نو ډیپازیټ باندې مو چې کله کلیک کړ، دلته تاسو ته بیا نیټورک، لومړی د ټول نه درته وایي چوز نیټورک، تاسو نیټورک انتخاب کړئ. ګورئ دلته تاسو ته نیټورک اپشن راځي، دا به انتخاب کړئ. نو یو اس ټي دوستانو په ډیرو نیټورکونو کې انتخابي کې تاسو کولی شئ د خپل خوښې نیټورک ورته انتخاب کړئ، لکه بي ان بي سمارټ چین د بي ان بي نیټورک ده، او داسې نور تاسو ته راځي ایتریم نیټورک دی، فولیګون نیټورک دی، سولانا ده، او ډیر چې استعمالېږي دوستانو دغه وروستی یو ده، دغه ټي آر سی 20 یا ټي آر سی 60 ټي آر سی 20. نو دا نیټورک چې دا ډیر زیات استعمالېږي، تاسو دا نیټورک انتخاب کړئ. کله مو چې نیټورک انتخاب کړئ، دلته به تاسو ته دغه ادرس درکوي، د دغه ځای نه تاسو دغه ادرس کاپي کولی شئ. ادرس مو کاپي کړ دوستانو، نو دغه ادرس چې چاته تاسو ور ولیکئ یا د بارکوډ تاسو نه سکین کړي، نو تاسو کولی شئ ډیپوزیټ وکړئ. خو دوستانو که چېرته تاسو غواړئ خپلې کرنسیانې ویډرا کړئ، نو غواړئ ویډرا کړئ، زه غواړم ویډرا واخلم، هغې لپاره منه بل ولیټ ته ویډرا کوئ. زه به راشم خپل موبایل کې ټرسټ ولیټ ته، که تاسو ټرسټ ولیټ ته ویډرا کوئ یا بل ولیټ ته ویډرا کوئ، تاسو بالکل ولیټ ته ویډرا کولی شئ. له ولیټ ته راغلم، د ولیټ د ډیپوزیټ لپاره په دغه ځای تاسو ادرس ورته راواخلئ. زه منه بي ان بي ډیپوزیټ کوم، راځم په دغه ریسیو باندې کلیک کوم، ادرس ورته راخلم، باینانس ته راځم. باینانس ته چې راغلم دوستانو، دلته به زه څه کوم، زه به لږ څه بي ان بي ورته کنورټ کړم. نو دوستانو دغه د ما ورته تقریبا د $10 په اندازه بي ان بي تیاره کړه. نو که چېرته تاسو طریقه نه وي زده کړې چې څنګه یو کرنسي بلې ته اړولی شو، هغه طریقه مې تاسو ته په تېره ویډیو کې ښودلې وه چې دلته ټریډ اپشن ته راشئ، نو دلته به راشئ، په دې پورته کونج کې تاسو ته کنورټ اپشن راځي، په دغه به کلیک کړئ. که ویډیو مې نه وي کتلې هغه وګورئ، په تېره ویډیو کې مې تاسو ته طریقه ښودلې وه. نو راځئ شئ دوستانو په بي ان بي باندې به ورته کلیک کړئ، او دوستانو دلته په دې کونج کې لاندې تاسو ته ویډراول اپشن راځي، په دې ویډراول باندې به ورته کلیک کړئ. دوستانو دغه څه چې د ډیره ضرور ده، دلته تاسو ته دوه ډوله موږ په دوه ډوله ویډرا کولی شو دوستانو. یو یې کولی شو له یو ولیټ نه بل ولیټ ته ولیږو په ادرس باندې، کوم چې د کرافټو ځانګړی ادرس دی، او بل دوستانو موږ کولی شو چې خپل د ایمیل له لارې نمبر له لارې هم پی آی ډي باینانس آی ډي له لارې ولیږو. نو زه راځم دوستانو په دې کې تاسو ته دغه دوهم اپشن سینډ وایا ایمیل په نمبر آی ډي، دغه اپشن لومړی در پیژنم. د ټول اول دوستانو تاسو بیا راشئ، دلته به دغه ځای کې ورته انتخاب کړئ، دلته به کلیک واخلئ، تاسو د ایمیل له لارې لګئ، فون نمبر له لارې، باینانس پی آی ډي له لارې. بعضې کسان فکر کوي چې دلته د فون نمبر له لارې موبایل ته لیږل کېږي، نه دوستانو دلته موبایل ته فکر کوم نه لیږل کېږي. بعضې ولیټونه لکه تاسو کوین بیس ته پیسې لیږئ په ایمیل لیږئ، بعضې ولیټونو دا تاسو د نمبر له لارې هم لیږلی شئ. نو ما ورته باینانس آی ډي یا پی آی ډي انتخاب کړله. نو کوم آی ډي چې تاسو وي هماغه به انتخاب کړئ، دلته به تاسو پکې خپل آی ډي ورته ولیکئ. معنا زه خپل آی ډي پکې لیکم، او خپل آی ډي مو چې ولیکله، لاندې برخې دلته په ایمونټ کې به تاسو څومره کرنسي غواړئ، معنا سل زه ورته لیکم، سل به چې ولیکله. او دوستان دا په یاد ولرئ چې تاسو نه بالکل فیس نه کټ کول کېږي. دلته ګورئ سل مو ورته ولیکله، نو فیس نه کټ کولی. او دلته نوټ اپشن راځي، په نوټ کې تاسو ورته یو شی ولیکئ چې هر څه لیکئ، معنا سینډ ورته لیکم، یا بل څه ولیکئ، یو پیغام ملګري ته پرېږدئ چې ما دومره کرنسي درته ولیکله. آپشنل ده، په سینډ باندې کلیک کړئ، خپل ویریفیکیشن سره تایید کړئ، ډایرکټ ورته لیږل کېږي. دې څخه بیګ شاته راځم، بیا په ویډراول کلیک کوم، او دا ځل دوستان تاسو ته د کرافټو ادرس له لارې ښایم. په کرافټو ادرس چې کله تاسو کلیک کړئ دوستان، د ټول نه اول به تاسو دلته خپل د کیو آر کوډ له لارې تاسو سکین کولی شئ، د بارکوډ له لارې، او دلته خپل ادرس پیسټ کولی شئ. لانګ فریس او ادرس به پیسټ کړئ. کله هم دوستانو ادرس پیسټ کړئ، را به شي دلته تاسو ته دوهمه خانه کې نیټورک ده. نیټورک چې دا ډېر ضرور ده، تاسو به نیټورک انتخاب کړئ چې په کوم نیټورک کرنسي دا لیږم. نو تاسې نیټورک انتخابولی شئ. ما بیف شل یا بي ان بي سمارټ چین نیټورک انتخاب کړ. دلته تاسو ایمونټ ورته ولیکئ، تاسو ته به چې څومره لیږئ، لاس بي ان بي څومره لیږئ. زه ورته په ماکس اپشن چې کلیک کړئ، معنا چې زه ټوله لیږم، په دلته ماکس به ورته کلیک کړئ، دا مطلب چې زه ټوله لیږم. په ماکس مې کلیک کړ، او د کوم ولیټ نه سپاټ نه لیږئ که فونډینګ نه لیږئ. په سپاټ کې زما 0 ده، په دوستانو په سپاټ کې ما سره دومره بي ان بي ده، او په فونډینګ ولیټ کې ما سره 0 ده. نو فونډینګ سپاټ مې دواړه انتخاب کړي، د کنفرم ورته کلیک کوم، او را به شي دوستانو اوس به تاسو څه وکړئ، په دغه ویډرا اپشن باندې به ورته کلیک کړئ. او بله مهمه خبره، تاسو ته فیس ښایي چې تاسو نه دومره فیس کټ کول کېږي.
دلته تاسو ته په دغه ځای کې فیس ښکاري چې 0.30 او 5 BNB موږ نه فیس کټ کول کېږي. د BNB فیس چې دا نور والټونو ته لږ ده، بیخي کم ده، خو نورو کرنسیانو کې تاسو نه ډېر فیس کټ کول کېږي. په ویډرا ورته کلیک کوم. کله چې تاسو په ویډرا کلیک کوئ نو دلته دوستانو تاسو ته ټوله صفحه راځي چې دومره BNB به تاسو ته لیږل کېږي، دومره درنه فیس کټ کول کېږي. نو په کنفرم ورته کلیک کوم. کله چې تاسو په کنفرم کلیک کوئ، خو دا په یاد ولرئ چې کله تاسو په اول ور باندې ویډرا کوئ څو مخته اپشن درته راځي. ما په تېره یوه ویډیو کې تاسو ته ښودلې وي، زما چینل کې به ویډیو موجوده وي. نو تاسو ورته تایید کړئ دوستانو. کله مو چې تایید کړه ستاسو ویډرا چې دا ډایرکټ ځي پروسیسینګ ته او ستاسو ویډرا چې دا ستاسو ټرس والټ ته کېږي. نو په دغه طریقه دوستانو تاسو له یو والټ نه بل والټ ته پیسې لیږلی شئ، یا هم دوستانو تاسو د باینانس پی آی ډي یا پی آی ډي یا باینانس آی ډي له لارې تاسو دغه پیسې له یو ځای نه بل ځای ته لیږلی شئ. نو زه راځم په دغه هیسټري باندې کلیک کوم، په ویډراول ورته کلیک کوم او دغه د دوستانو زموږ ویډرا د کنفرم پروسس کې ده او دغه د اوس لیږل کېږي. ښه دوستانو دغه د ویډرا چې ده کمپلیټ شوه. تاسو ته ښکاري ویډرا یو 2 دقیقې وروسته کمپلیټ کېږي، اتوماتیک تاسو ته بل والټ ته ویډرا کېږي. نو زه راځم بیرته تاسو ته ښایم خپل ټرسټ والټ به راخلاص کړم. دلته به اوس موږ ته همغه ویډرا چې ده هغه راشي. دغه دوستانو موږ ته ویډرا وشوه، BNB موږ ته راغله، دلته زموږ ټرسټ والټ ته راولېږل شو. نو دوستانو په دغه طریقه تاسو پکې ډیپوزیټ کولی شئ، ویډرا کولی شئ د باینانس څخه. نو په دې هیله چې تاسو دغه د والټ اپشن په بشپړه توګه پېژندلی وي. که بیا هم چا سره کوم مشکل وي، ستونزه وي، موږ ته کمنټ وکړئ یا موږ سره په واتساپ کې اړیکه ونیسئ. ډسکرپشن کې زما د واتساپ ګروپ لینک شته. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.